درد څنګه په فرصت او ځواک واړو. کله چې زه ځوان وم دا مې هېڅ منلی نه شوه چې درد دې په ګټه او فرصت بدلیدلی شي. ما هغه وخت فکر کاوه چې درد دی او یوه ستونزه ده. خو په ژوند کې د ډیرو دردونو له ګاللو، عمر په تېرېدو، بیلابیلو هیوادونو کې د ژوند تجربو، ستونزو، ننګونو او د ډیرو کتابونو لوستلو را زده کړل چې فرصت یوازې هغه مهال رامنځته کیږي چې یو څه درد درکړي او ودې درد. نه پوهیږم دا خبره به تاسو را سره ومنئ که نه، خو درد ستاسو دښمن نه دی. دا ستاسو تر ټولو وفادار عسکر دی. دا هغه اور دی چې په تا کې وسپنیزه اراده پخوي. که دا درد د زړه د ماتېدو وي، که د چا لخوا در سره د شوې غدارۍ درد وي، که د بېوزلۍ او ناروغۍ درد وي، دا ټول یو دی. ژوند تا درد لکه د ازموینې پرچه در ورځوي او ته یا دې ازموینه کې کامیابیږي او یا لکه تنبل شاګرد ناکامیږي. خو درد څنګه په ځواک اوړي؟ زه یې درته څو مثالونه وایم. چا دې زړه مات کړی، ښه خبره ده، اوس ایله پوه شوې چې څوک رښتینی دی. چا در سره خیانت کړی، سمه ده، دا تا ته در زده کوي چې یوازې لکه د پړانګ په څیر مخکې ولاړ شي او په هر چا ډیر حساب ونه کړي. د کوم عزیز مرګ دردولی بېشکه چې خواشینونکې او غمجنه پېښه ده، خو ژوند سره یوه تړلې مسله ده. اوس ته د هغه هیلې او میراث باید ژوندی وساتي او باید پورته شي، ځکه ستا مسؤلیت له پخوا ډیر شوی. په کوم کار کې ناکامۍ دردولی، دا هم د نړۍ پای نه ده، بلکې دا ستا لپاره داسې یو پیل دی چې له ناکامۍ څخه دې زده کړه کړي او له یو ځیرکانه او له نورو معلوماتو او پوهې سره یو نوی پیل کوي. د تنهایۍ درد لري، دا ستا تمرکز او فوکس جوړوي. خاموشي ذهن ته روزنه ورکوي. دا را سره ومنئ، خاموشي هم د درد په څیر روزونکې ده. په مالي لحاظ ماتي ډیره ښه. دا هماغه ځای دی چې د اوسني وخت هر بډای او لوی کاروباري ترې پیل کړي. د ځان په اړه د چا منفي خبرو دردولی، ښه خبره ده. د دې معنا دا ده چې ته یو څه یې او یو څه کوي. داسې ګڼې نورې بېلګې شته. نو کله چې درد احساسوي، مه یې پټوه او مه یې د بېځایه مصروفیتونو، اعتیادونو او کړنو په خپلولو له منځه وړه. نه، درد سره کینه. پرېږده چې تا داسې بدل کړي چې حتی خپل ځان ونه پیژني. په یو خطرناک او پیاوړي انسان دې بدل کړي. ته درد د خپل فزیکي تمرین لپاره، خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره، خپل نظم او ډیسپلین لپاره او د خپل سکون لپاره د کار او انرژۍ په انګیزه او ځواک بدلولی شي. کله چې درد ستا روزونکی او مربي شي، له تا څخه نه ماتېدونکی انسان جوړوي. نو اوس زما د ځوانۍ د وخت پر خلاف که څوک مانه پوښتنه وکړي چې استاده د درد سره څه چلند وکړم، زه ورته وایم درد مه زغمه، درد ملګری کړه او په وسله یې بدل کړه. دا هماغه څه دي چې د تاریخ په اوږدو کې عادي انسانان په افسانوي انسانانو بدل کړي. اوس لپاره زما خبرې هم دومره وي. اوس تاسو نوبت دی. که تر دې دمه مو زما دا خبرې اورېدلې وي او زړه ته مو غورځېدلې وي، نو په کمنټ کې د درد کلمه ولیکئ، څو مو د راتلونکي لپاره ذهن کې نقش شي. او رښتیا یاران ما ته دا فرصت برابر کړی چې خپلې مشورې تاسو ته ورسوم. نو د یاران اکاونټ فالو او سبسکرایب کړئ. په دې اړه خپلې تجربې که لرئ هم شریک یې کړئ.